خور سوال کړی دی وایي زما سخر چې دی یو څو ورځې مخکې وفات شوی دی او د هغه دوه زامن دي یو زوی دقه دی چې دا ورته واده ده او یو بل او دواړه بهر ملکونو کې مزدوري کوي او مور یې یوازې ده او هغه د بلډ پریشر بیماره ده او د زړه بیماره ده نو یو خو څوک د ساتلو نشته بل دا چې یوازې ناست دی نو غم یې ښه ډېرېږي نو موږ داسې کولی شو چې دا راوغواړو ترتیب وله جوړ کړو دا موږ سره دا وخت تیر کړي او په دې کې به د عدت هغه وخت هم راځي سوال اصل کې دا دی د خاوند د کور نه به وځي زوی کره به ځي او هلته به عدت تېروي پوه نه شوي سوال باندې پوه شوي الجواب دا مسله موږ بار بار بیان کړې ده چې اصل دا دی چې ښځې له نه دي روا چې هغه شپه تېره کړي د عدت په دوران کې په بل ځای کې سوا د هغه کور نه چې کوم کې ده اوسېده د خاوند سره وه په دې باندې خو اتفاق ته د مسلمانانو دا څه دي چې اختلافي مسله نه ده امام ابو داود امام ترمذي امام نسایي حدیث راوړی دی چې رسول وسلم هغه زنانه ته ویلي وی په هغه کور کې به وخت تېرې الذي جاء فيه نعي زوجک هغه تا ته چې پکې د خاوند د مرګ خبر راغلی د کوم وخته پورې حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې چې نیټه خپل وخت ته ورسي نیټه د څه شي د عدت هغې بیا هلته وخت تېر کړو څلور میاشتې او لس ورځې دا اصل دی استثنایي حالات څه دي هغه دا اوس یو ښځه یوازې کور کې اوسېږي لکه دا چې ده بوډۍ هم ده د زړه بیمار هم ده بلډ پریشر بیمار هم ده څوک نیسي چې خدمت یې وکړي بل دا چې دا یوازې ناست دی نو د خاوند غمونه سوچونه او فکرونه ښه خرابوي ضرر ښه ډېرېږي په داسې حالاتو کې دا استثنایي حالات دې له جایز دي چې دا د زوی په کور کې دغه عدت تېر کړي یا داسې یو زنانه ده چې ښه ځوانه ده بیمار هم نه ده روغ رمټ خو یوازې اوسېږي یریږي د غلو نه یریږي کور ته څوک رانه شي خوشا کې څوک خپلوانو کې نشتي نه څوک تپوس والا نږدې شتي دا هم استثنایي حالات دي په داسې ټیم کې که دا زنانه وایي زه پلار کره ځم هلته وخت تېرو نو او تېرولی شي لکه څنګه چې دا زنانه ده او د شیخ ابن باز رحمه الله نه یو سوال هم شاید هغه په فتاوه کې شتي دا سوال تېر شوی دی زما خور ده چې هغه د ریاض نه بهر اوسېږي 800 کیلومتره لرې او د هغې خاوند تېر شوي هفته کې وفات شوی دی او د هغې ټول خپلوان په ریاض کې دي یعنې دا د خاوند سره صرف یوازې یو دغه کلي کې چې هغه 800 کیلومتره لرې دی او بیا د دغه هلک چې مړ دی د هغه پلار بوډا سړی دی هغه خپل خدمت نشي کولی د زوی بوله خدمت کو نو ما له دا جایز دي دا رورې وایي ما له دا جایز دي چې دا خپله خور دلته راولم او دا عدت دلته تېر کړي نو شیخ ولم دغه جواب ورکړی چې دا ضرورت دی دې ټیم کې څنګه یوازې هلته پرېږدي او هغه بوډا چې کوم دی هغه پخپله چاته ضرورت لري چې د هغه څوک خدمت وکړي نو هغه ورته را دا ویلي دي شیخ رحمه الله وی دغه خور دې هم راوله او هغه بوډا ورسره هم راوله لکه چې هغه هلته یوازې څنګه پرېږدي هغه هم څوک د خدمت نشته نو دا قسمه حالات داسې دي دا استثنایي حالات دي د خپل اصل نه په دې ټیم کې که یو زنانه په بل ځای کې وخت تېر کړي نو څوک دا نشي ویلی چې دا ګناهګاره ده والله اعلم